پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ارحنا بالصلاة یا بلال. این نکته است که سری از این باید چند دقیقه ایستادیم به لیاز خدا. تا نماز درست نشود افغانستان درست نمیشه. در چند میلیون حاجی میشناسی در چند کیلومتر راه که نمو حاجی از افغانستان است از نمازش. میجا پیش خود هستیم، از خودیم باید شروع بکنیم. در چند کیلومتر راه در عرفات فهمیده میشه که نمو کسی که با نماز بازی میکنه ملقک میزنه افغانی است، از افغانستان است. این مسئولیت علماست. 50 سال یک انسان نماز بخوانه و رکوع سجود در نمازش نباشه، از او پرسان نشوه که تو در نماز کدام سورت میخوانی. رکن نماز قرائت است. برادر بیا، ما مسئولیت دارم. صحابه کرام، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه مسلمان ها، آنچه که از قرآن یاد داره به خردترین صحابه عبدالله ابن عباس گوش میده. میگه تو گوش که از ما که من قرآن میخونم. جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم قرآن به عبدالله ابن مسعود گوش میده که عبدالله ابن مسعود بشنو که من قرآن بخونم. میگه رسول الله کیف انا اسمع منک و انت هو ینزل علیک. قرآن به تو نازل میشه و من از شما گوش کنم. میگه من لذت میبرم که میبخشین بخوان قرآن که من گوش کنم. قرآن میگه به تو نازل میشه و من به شما گوش بدم. میگه لذت میبرم که قرآن از دیگرها بشنو. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تشریف دارن، عبدالله ابن عباس از سوره نساء شروع میکند. ببین حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه میبخشید. عبدالله ابن مسعود از اولی سوره نساء به پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن گوش میده. وقتی که میگه رسیدم به این آیات، خداوند میفرماید فکیف اذا جینا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. چطور روزی باشد که هر امت با گواه خود بخواهید. و تو را با امت خود شاهد بر بالای امت خود بخواهیم. خدا میگه، حضرت عبدالله ابن مسعود میگه وقتی که این جمله را خواندم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگفت کفاک ابن مسعود، بس. چشمای خود باز کردم که اشکهای مبارک میریزه. این قرآن نامد است که تعویض باشه مسلمان سری هر قبری مرد کافر و مسلمان برای تلاوت کنی و پول بگیری. این قرآن تنها مرده ها نیست، قرآن شبای جمعه نیست، قرآن زیارت ها نیست، قرآنی نیست که تنها چف کنی و در بالات خوشه. قرآنی است که در زندگی تا آمده است که تو را همکاری بکنه. این ظلم است در حق کلام خدا که 3 شب قرآن به شکل خوانده میشد که نه قاری میفهمه که من چی میخوانم و نه مقتدی. هر کس در هر گوشه خواه است. چرا توهین به قرآن میشه؟ در صورتی که از رئیس جمهور، از یک وزیر، از یک انسان بزرگ نامه‌ای بیاید به امام داده شود که این نامه را به مردم بخوان، امام میگه که من فصاحت خوب ندارم، فلان استاد محترم بفرمایید نامه رئیس جمهور را به مردم شما بخوانین. نامه پروردگار به این شکل توهین می شود که میگه زود بخوان که ما را خواه گرفته. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ارحنا بالصلاة یا بلال. خسته شدیم، نماز شروع کو که براحت شیم یا بلال. ولی ما خودت میگیم ارحنا عن الصلاة یا شیخ. از نماز زود فارغ مان که یک باری گرنگ است. و انها لکبیره الا علی الخاشعین. سیست، باری ثقیل است، باری سنگین است مگر به کسی که از خدا میترسه. چرا از نماز من لذت نمیبریم؟ چرا ای تو را عادت گرفتیم؟ چرا تراویح از برای خدا یک کم 30 رکعت نماز، 29 رکعت نماز در 15 دقیقه؟ این رکوع را خدا نمیپذیره. این تلاوت خدا خوش نداره. کلام خدا قسم خوانده می شود که اصلا حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه آمد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله اجازه بده که من قرآن در 3 روز ختم میکنم. گفت نه خیر،
گفت 7 روز. گفت که 7 روزم زیاد است. به هر حال ببینین حضرت امام شافعی رحمه الله چند رقم تلاوت داشتن. یکی تکرار و مراجعه، چون حافظ قرآن بودن که در درس قرآن ختم میکردن مراجعه. یکی تلاوت که در 1 ماه، و یکی دقت و تدبر که در تمام عمرشان نتانستن که 1 سپاره قرآن خلاص کنن. یک کتاب نیست که یک مصدری رزق باشه و سری از این مسخره بازی شوه. کتاب نیست که فقط برای تظاهر. این کتاب است که هر آیتی از این زندگی به تو میبخشه. ای مسلمان، یک کتاب اگر اروپایی ها میفهمیدن، دیگران میفهمیدن، ما میگیم که باید بفهمن که مشرف شوند به این کتاب. سرزمین خدا را مزین میساختن چون مردمی بهیمت هستند، ولی متاسفانه به جای از اینکه تلاش بکنن که قرآن را بفهمن، دشمنی را علیه قرآن آغاز کردن. با قرآن خدا دشمنی میکنن از ضعف ما و خودت. قرآنی که همیطور باشه، امتی که با قرآنش همیطور روابط داشته باشه، در تمام عمر قرآن یادش نمیآید، عالم یادش نمیآید، حافظ قرآن یادش نمیآید، در وقتی که مریض میشود. برین ملا صاحب را ولی چی دی باندی یاسین وای هغه وخت پوری دی نه پویږي چې قرآن څه شو. قرآن دی د پاره نه دی راغلی چې یوازې د قرآن کار او برنامه مړو سره وي او د ژوندو سره د قرآن سره تعلق نشته. او سیر پر روجه کې د 3 شپو د پاره قرآن ختم که، 10 ورځې د پاره قرآن ختم که. د مطلب ځان خلاص کو کنه، ځان خلاص کو. د چی شي نه ځان خلاصي؟ په دې میاشت کې خلک تجارت کوي د خدای سره. دا یوازې دا نه، په قرآن باندې ډوډۍ خوري او پیسې وګټي. دا قرآن دې دپاره نه دی راغلی. قرآن دې دپاره راغلی چې په دې ځمکه کې انقلاب راولي. قرآن مکمل په مکه کې نازل شوی نه و. هغه سورتونه چې په مکه کې نازل شو د هغه انسانانو نه چې هغوی بالکل درندگان وو، د هغې نه قرآن څه جوړ کړو؟ د عمر په تاریخ باندې لږ نظر واچوه، وګوره چې عمر څوک وو. د اسلام نه مخکې یو وحشتانګیز انسان و، وحشي انسان و. د اسلام په لاره کې او د اسلام د دعوت په لاره کې ډېر لوی مانع و. او د قرآن په برکت د عمر نه څه جوړېږي؟ هغه عمر رضی الله تعالی عنه انسانیت په هغه باندې فخر کوي. په مدینه منوره کې خطبه ورکوي د جمعې په ورځ، او د منبر نه خپل پوځ ته قیادت کوي. ګوره چې د پوځ او د عمر په منځ کې څومره لاره ده، تقریبا 10 ورځې منزل دی. او وایي چې یا ساریه الجبل، ساریه غره طرف ته وخیژه. دقه خبره وکړه او په خپل خطبه کې لګیا شو. او کله چې فوج واپس شو او خلکو د ساریې نه پوښتنه وکړله چې امیر المؤمنین د جمعې په ورځ تقریبا 100 ورځې مخکې ساریه ویله والجبل، په دې کې څه راز و؟ وایي موږ محاصره شوی وو او د عمر رضی الله تعالی عنه چې قیادت نه وای، موږ ټول د دشمن په لاس کې ګیر وو. دې ته وایي اسلام او قرآن. د هغه عمر نه قرآن څه جوړ کړو؟ او نن سبا خو په رادار باندې کار کیږي او څومره پیسې پې لګي، په میلیاردونو ډالر لګیږي چې رادار جوړ شي او مراقبت چې کوم دی که نه د دشمن وکړي. ته دغه ځای جوړ که. دا یوازې مختص د عمر دپاره نه دی، دا زړه جوړ که دلته ستا رادار شي. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. کله چې تقوا پیدا شي، دغه شیشه چې صفا شي، نو بیا حق و باطل درته ښکاره شي. انها لا تعمى الابصار فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. روند هغه روند ته نه وایي چې د هغه سترګې نشته، روند هغه دی چې د هغه د زړه سترګې ختم دي. قرآن وایي. مشکلات زمونږ ستاسو دا دی چې مونږ د خدای د منهج نه او د قرآن نه لرې یو، او که عبادت هم چې کو د عبادت په اساس نه، د عادت په اساس.